خوشحاله ژوند رازونه. ژوند یو خدایي ډالۍ ده، خو که څوک یې په ارزښت پوه شي. ژباړه او راټولونه انجینیر عبدالوهاب منګل. سریزه: موږ ټول انسانان د وخت په تېرېدو سره غوره ژوند او مثبت بدلون ته اړتیا لرو، مګر ژوند په کومه سطحه او کومې فکري لارې موږ ته د ژوند غوره شرایط رابخلی شي. او د انسانانو ژوند د وخت په تېرېدو سره بدلون ته اړتیا لري، او که ژوند ښکلی نه وي نو بشر ژوند ته ښکلا وربښي. راځئ چې ژوند ښکلی کړو. تیر ژوند مو که هر ډول تیر شوی وي، تیر دې وي هېر کړئ، او راځئ د نوي او خوشحاله ژوند په لوري ګام واخلو او خپل ژوند بدل او ارزښتمند کړو. په دې کتاب کې مې د مختلفو لیکوالانو ویناوې او زرینې کرښې راټولې کړي دي، او د خوشحاله ژوند رازونه په نوم مې ځکه نومولی چې که عمل جامه پرې واغوندئ نو یقین د دواړو دنیاو خوشحالي به ولرو. نور که ستاسو او ستاسو د خوشحاله ژوند رازونو ترمنځ نه خنډ کېږم او تاسې د خوشحاله ژوند په لور رابولم، د یو ښه او خوشحاله ژوند په هیله مو. انجینیر عبدالوهاب منګل. باران ووسه وورېږه او پوښتنه مه کوه چې تشې کاسې د چا دي. خپل کار پیل کړئ، د ترسره کېدو وړتیا یې په خپله ورپسې راځي. هغه لاسونه چې مرسته کوي تر هغو شونډو ډېر سپېڅلي دي چې دعا کوي. که ورځنی کاروبار دې زیانمن شي نو مه ناهیلی کېږه، ځکه چې لمر هم د ورځې په آخر کې لویږي او د بلې ورځې پر سهار بیرته راپورته کېږي. هغه اوښکې چې له هرې ماتې وروسته یې تویوو په حقیقت کې هغه خولې دي چې د بریا لپاره مو نه دي تویې کړي. د کامیابۍ پوړۍ د ناکامیو د پوړیو جوړیږي. چې تیرې تورې وهي نو یو ویښته به یې هم زیانمن نه شي، تر کومې چې د رب حکم نه وي. ستاسې عمر هغه مهال پیلیږي چې د خپل برخلیک اختیار په خپلو لاسونو کې اخلئ. دا فکر له زړه نه وباسه چې ته څه کولی شي، خو بیا هم ته ډېر څه کولی شي، مګر د هر کار ځواک او استعداد په یو شخص کې موجودېدل ناشونې ده. مه خفه کېږه ځکه چې غم او اندېښنه دې تجربه کړل، خو څه ګټه یې درته ونه رسوله. په ازموینه کې د زوی پر ناکامېدو دې خفګان وکړ، آیا هغه بریالی شو؟ د پلار په مرګ دې خفګان وکړ، آیا هغه را ژوندی شو؟ که د تجارت پر تاوان دې خفګان وکړ، آیا دا خفګان به د تاوان په ګټه بدل کړي یا څه ګټه به درته وکړي؟ استعفا پر ځان لازمه کړه، ځکه هغه بند قلفونه خلاصوي، مزاج برابروي، رزق پراخوي او توفیق بخي. په یاد ولره، تر څو تل وپوهیږي چې د انسان تر ټولو ښکلی طبیعت د هغه مینه ده، نو مینه وکړئ، کله دوست سره وي او کله دښمن سره، ځکه چې دوست استروي او دښمن دوستوي. حقیقي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د هغه د ژبې او لاس له شر څخه به امن وي. زه په باران کې په قدم وهلو مین یم، ځکه هیڅوک نشي کولی چې زما اوښکې وویني. ټوله مننه مې له هغه چا څخه ده چې اړتیا یې راته نه لرله، مګر هیر یې نه کړم. هر څوک چې د خپلې روزۍ د پراخۍ او عمر د اوږدوالي او برکت غوښتونکي وي نو خپلوانو سره د ښېګڼه وکړي. مه خفه کېږه ځکه چې خفګان به درته یخې اوبه په تروو اوبو د ګلاب اوبه په زهر او باغ به درته په دښته بدل کړي او ژوند به درته زندان وګرځوي. ستر کار شتون نه لري، په دې شرط چې په کوچنیو کارونو یې وویشو. تل په یاد ولرئ چې وروستی پاتې کلي ښایي د دروازې د قلف پرانیستونکي وي. هغه یوازینۍ لار چې له ماتې سره مخامخ کېږي د هڅې نه کول دي. لمر هغې ګیا ته تودوخه ورکوي چې خپل سر یې له خاورو څخه راپورته کړی وي. بریالي کسان بېلابېل کارونه نه ترسره کوي، بلکې کارونه په بېلابېل ډول ترسره کوي. تر ټولو ستونزمن ګام هماغه لومړی ګام دی. د چا مال او شتمني ته سترګې مه نیسه، ځکه د دنیا مال او شتمني د هغې مرغۍ په څېر ده چې کله په یوې او کله په بلې ونې باندې کښېني او په هېڅ ښاخ باندې نه پاتې کېږي. د مور او پلار امر پر ځای کوه، ځکه د چا چې مور او پلار ژوندي دي د هغه زمري په څېر دی چې په ځنګله کې په ارامه ویده دی او له هېڅ چا څخه ویره نه لري. له زوړ دښمن نه د نوی دوست مه جوړوه، ځکه زوړ دښمن د تور مار په څېر دی چې له 100 کالونو وروسته هم غش نه هېروي. غوسه ناک مه اوسه، ځکه غوسه ناک سړی د هغه اور په څېر دی چې په ځنګله کې ولګېږي، وچ او لانده دواړه یو ځای وسوځوي. د یونان امپراتور ستر کویرش
ته وویل چې موږ د عزت لپاره جنګیږو او تاسو د شتمنۍ لپاره. کوریش وویل هر څوک چې څه شی نه لري نو د هغه د لاسته راوړلو لپاره جنګیږي. مثبت هیلې نیکمرغي او منفي هیلې بدمرغي ده. په خپل کتاب ژوند کې نوښت رامنځته کړه. د ژوند تګلاره دې هر اړخیزه کړه ځکه انساني طبیعت نوښت خوښوي. ځوان کولی شي هغه څه چې غواړي ورته ورسیږي په دې شرط چې د ټینګ هوډ لمن خوشې نه کړي. مه خفه کېږه که ته غریب یې. نور خلک د قرضدارۍ له امله په زندانونو کې بندیان دي. که ته موټر نه لرې نو داسې خلک هم شته چې پښې یې پرې شوي او ګرځېدی نه شي. که ته له درده شکایت لرې نور خلک د کلونو راهیسې په روغتونونو کې په بستر پراته دي. که تا په کومه پیښه کې یو زوی له لاسه ورکړی نور خپل ډېر زامن پیښو کې له لاسه ورکړي. د دنیا تر ټولو بد سړی هغه دی چې خپله کورنۍ ترې په عذاب وي. الله جل جلاله ستاسو شکلونه او مال ته نه ګوري بلکې ستاسو نیتونو ته ګوري. چې مرې نو داسې ومره چې خلک درپسې وژاړي او درپسې تل په دعا لاس پورته کړي. د مار او لړم غوندې مه مره چې خلک دې په مرګ خوشحاله شي. تر ټولو ستر عیب دا دی چې له خپله عیبه خبر ونه اوسو. ناپوهي لوی درد دی. ستر هوډ په پیل کې ناشونی ښکاري. د خوښۍ یو راز دا دی چې له روان ژوند راضي اوسو او د راتلونکي په اړه زیات اندېښمن نه شو. تاریخ د سترو مېړنو له ژوندانه څخه سرچینه اخلي. تجربه تر ټولو غوره درس دی که څه هم لاست مزد یې ګران وي. خپل برخلیک په فکرونو سره وټاکئ. ای بشره که څه هم پیدا شوی یې پاڅېږه او دا ثابته کړه چې اشرف المخلوقات یې. د سترو خلکو ستروالی له کوچنیو خلکو سره د هغوی د چلند د څرنګوالي لارې معلومیږي. انسان وسیله لرونکی حیوان دی. که په مخ کې د زمری هم ولاړ وي خو چې له سر تیر شوي او ویره له زړه وباسي نو زمری درته هیڅ هم نه دی. هغه انسان څومره بدمرغه دی چې د مور له شتون سره هم د هغه مینه ترلاسه نه کړی شي. هنر د انسان تر ټولو لوی دوست دی. پیاده تګ د هغه خاص نښه دی چې سړی په ځمکه وهي. که اوږد عمر غواړئ باید ځان خوشحاله وساتئ. هره وظیفه چې د ټولو نه درته نږدې ده په سر یې ورسوئ. لنډ ژوند وکړه خو ښایسته. سادګي د ایمان نښه ده. علم له عمل پرته ګناه او عمل له علم پرته ګمراهي ده. تر هغو چې کولی شي په ژوند کې خوښ اوسه د نهیلۍ او بې ګټې فکرونو له سره وباسه. د نړۍ پر مخ د انسان ټولې هڅې او درد زغمني که له عقل سره سمون لري پای نه لري د خپلواکۍ لپاره دي. د دې لپاره چې په ژوند کې تېروتنه ونه کړې تل دې خپل زړه پاک ساته. مه خفه کېږه ځکه چې خفګان ستا په عبادت کې کمزوري رامنځته کوي او له جهاد څخه دې ځنډوي. بدمرغۍ او بدګمانۍ شکونه وسوسې درته رامخته کوي. مه خفه کېږه ځکه خفګان د رواني ناروغیو بنسټ او د دردونو سرچینه ده. هیڅ داسې ملت شتون نه لري چې تاریخ یې له نورو ملتونو سره تړاو ونه لري. ژوند لنډ دی، د نورو لپاره یې مه کوئ. شونی کار خو هر څوک کولی شي. بریالي هغه دی چې ناشونی کار شونی کړي. مخ لمر ته واړوه، ټول سیوری به دې تر شا پاتې شي. هغوی چې جذبه نه لري او چې همت نه لري او چې همت نه لري هیڅ نه لري. ژوند د دې نړۍ ته ستا پیغام دی. هڅه وکړه دا پیغام دې اغېزناک وي. د نورو په څیر ترکیدا غوره ده چې خپل ځانګړی شناخت جوړ کړي. د کامیابۍ دارومدار په هڅه او هاند پورې تړلی دی. 99% خلک د هغه سلنه خلکو کارکوونکي وي چې همت نه بایلي. زیرکتوب داسې نه یا بنیالګی دی چې له زیار پرته نه شین کېږي. که څوک په دې اند وي چې بریالي خلک بې هڅو او شپه پر شپه بریالي شوي نو داسې نه ده. دوی دې پر خپل دې سوچ له سره غور وکړي. ژوند یوازې هیله ده او بس. تل هغه کسان له ژوند څخه سر ټکوي چې په سر کې داسې هیلې ګرځوي چې رسېدل یې ورته ناشونې وي. دنیا په ځای پر ځان مسلط شئ. که په غلط لار لاړئ د بیرته راګرځېدو څخه یې مه ویرېږه.
که غریب یې خوشحاله اوسه او که بډای یې کمیل اوسه. که تا نه پیژنې مه خفه کېږه، په دې خفه شه چې ته ولې خلک نه پیژنې. په عمل باندې قضاوت مه بس کوه. هڅه وکړه چې د عمل انګیزه معلومه کړې تر څو هغه له څنګه چې دې وپیژنې. بې له فکر څخه پوهه لومه ده او بې له پوهې څخه فکر بلا ده. زوړ علم زده کړه او په نوي علم غېږ رابدله کړه تر څو وړ ښوونکی شي. که پوهېږې په خپله خبره ټینګ ودرېږه، که نه پوهېږې ووایه چې نه پوهېږم. دغه د پوهې ثبوت دی. ستر خلک شخړې نه خوښوي. که د غشو د ویشتلو په لوبه کې ګډون وکړي او ګټونکی شي، د ویاړ جام د خپل سیال په سلامتۍ پورته کوي. څوک چې خپل ورور ته بربادي غواړي هغه په زړه کې د اور لمبې غښتلې کوي. په دې مه ځورېږه چې ولې لوړ مقام ته نه یې رسېدلی. په دې وځورېږه چې ولې دې د لوړ مقام لیاقت نه دی پیدا کړی. په دې مه خفه کېږه چې ولې مشهور نه یې. په دې خفه شه چې ولې دې شهرت وړتیا نه ده پیدا کړې. ستر سړی د حق په لټه کې دی او ټیټ سړی د ګټې په لټه کې دی. کله چې د وړ سړي سره مخامخ شي، هڅه وکړه چې ځان د ده د وړتیا ته ورسوي، او کله چې د ټیټ سړي سره مخامخ شي، د خپل ځان عزت دې په فکر کې ونیسه. ستر خلک اوږده ژمنه کوي او زر یې ترسره کوي. ستر سړي 4 صفتونه لري، لکه کمیني، آداب، مهرباني او عدالت. تر اوسه مې دا سړی نه دی لیدلی چې خپل ځان پړ وبولي. سادګي د کلیوالو سره ده او خوږه ژبه د ښاریانو سره. بشپړ سړی هغه دی چې دواړه ولري. د هر شي لپاره کیلي وي او د جنت کیلي د مسکینانو او فقیرانو سره مینه ده. بدګو او بدویونکي د الله جل جلاله نه خوښیږي. آیا تاسو د هغه کار در وښیم چې په کولو سره یې ستاسو په منځ کې مینه ورورولي ټینګیږي؟ هغه یو بل ته د سلام ورکول دي. آیا تاسې له هغې ګناه څخه چې تر ټولو لویه ده خبر نه کړم؟ هغه له پاک خدای جل جلاله سره شریک پیدا کول، د مور او پلار ځورول، په درواغو شهادت یا دروغ ویل دي. کبر او کینه د زرو ښو صفتونو مخ توروي. ښوونکی باید 4 شیان ولري، لکه پوهه، ښه کړه وړه، رښتیا او سپېڅلتیا. ستر سړی همیشه آرام دی، کوچنی سړی همیشه ناکرار. زده کړه تل تر تله وګڼه او د پای ټکی مه ورتږده. څومره بده خبره ده چې ځینې خلک څانګې او پاڼې لري خو ګل نه لري، او یا ګل کوي خو میوه نه لري. خپله غلطي دې بې له ډاره سمه کړه. ما په ژوندانه کې داسې پیاوړی او کامیاب کس نه دی لیدلی چې تیر وخت یې له ستونزو ډک نه وي. پوهان له شک نه تښتي، ښه خلک له بېکارۍ نه، او زړه ور خلک له ډار نه. خپلې سترګې، ژبه او د بدن هیڅ یو غړی بې ځایه او بې ادبه مه ښوروه. څوک چې روغ او سلیم عقل لري هغه په غیبت او پروپاګند باور نه کوي. د پاخه حکومت بنسټ په 3 شیانو ولاړ دی، لکه د خوراکي موادو پریماني، ډیره وسله او د خلکو باور. که غواړئ چې ژوند وکړئ، په ځان کې دې ګرانښت او سپېڅلتیا پیاوړې کړه، ځکه چې کینه همیشنی مرګ دی. مه خفه کېږه، ځکه چې خفګان د هغه بدګر غبار په څیر دی چې هوا او اوبه خرابوي، د اسمان رنګ بدلوي او د باغچې تازه ګلابونه مړاوي کوي. ته خپلو ښېګړو او نیکیو ته دوام ورکړه، نور به هم ښه شي، ځکه د ښو خلکو بدن د باد او دبدبو خلکو بدن د وښو په شان دی. خلک کله چې باد الوزوي، واښه مجبور دی چې خپله سرونه ټیټ کړي. ستر خلک چې په کوم شي نه پوهیږي د هغه په هکله خبرې نه کوي. پوهه د خلکو پیژندنه ده. د ښه حکومت نښې د ژبې او د عمل په یووالي کې ده. ستر خلک لږې خبرې کوي او زیات عمل کوي. رښتیا وایه او سم عمل کوه، وحشیان او زنګلیان به دې هم قدر وکړي. کارګر چې د ښه کار سره مینه لري نو لومړی د کار وسایل برابروي. ستر سړی په ځان فشار راوړي، کوچنی سړی په نورو. په هېواد کې چې هر څه سم وي، خلکو ته د انتقاد ځای نه پاتې کېږي. د چرګ حلالولو لپاره د غویي حلالولو چاړه ته ضرورت نشته.
هوښیاران د 3 شیانو ډډه کوي: په ځوانۍ کې له شهوت څخه، په پاخه عمر کې له جنګ څخه او په زوړوالي کې له ځان غوښتنې څخه. مه خفه کیږه، ځکه ته کولی شي چې د پاک تعالی په دربار کې لاسونه پورته کړې، د الله تعالی دربار ته فریاد وکړې او د شپې وروستۍ برخه په واک کې لرې چې هر ډول شرعي دعا پکې قبلېدی شي. ښه سړی هغه دی چې په ښو خلکو ګران او د بدو خلکو زښت وي. په قضاوت او پریکړه کې باید 3 څیزونه لرې واوسئ: هوس، کینه او قدرت. ته باید قدرت داسې کسانو ته وسپارل شي چې د هغه علاقمند نه وي. طبیعت بشر ته ښکلا وربخي او ټولنه هغه د فساد لوري ته بیایي. خلک په کړنو وازمویي، نه په خبرو. که غواړئ د یو چا خصلت وپېژنئ، نو ورسره یو مشوره وکړه تر څو د هغه له عدل، خیر او شر سره بلد شي. د انسان ښایست 3 شیان دي: علم، محبت او ازادي. په ژوند کې بې حرکت او ساکن پاتې کېدل تدریجي مرګ دی. د بوډایي د ورځو لپاره په ځوانۍ کې شمع بله کړه. د ښو او نیکو اخلاقو خاوندان په دې فکر کې وي چې ښه نوم ورڅخه په یاد پاتې شي. تقوا او پرهیزګاري خپل عادت وګرځوئ، ځکه چې دا د آخرت توښه او د دنیا بریالیتوب دی. پر خپل ځان بریالیتوب بهترینه کامیابي ده. ډیر امیدونه افکار بدلوي. چې د کامیابۍ درته مخ شي هر څه ښه دي، او که د ناکامۍ درته مخ شي هر څه بد دي. که په هر پسرلي کې مو له تیر پسرلي څخه پرمختګ نه و کړی، نو وخت مو بې ځایه تیر کړی. خوشحاله زړه، بیداره بخت او روغ صحت لویه نیکمرغي ده. دوستي په هغه ټولنه کې پیدا کیږي چې ظلم او کبر پکې ډیر کم وي. وی دندې سرته رسول ویښ وجدان، هوښیار زړه او باطني علاقه غواړي. ناروغي لومړی نفساني وي، وروسته جسماني کیږي. باران په چاو ځای کې اغیزه کوي او مستی په کمعقل او بې تجربې سر کې. څوک چې سم په ناسم کې لټوي او ناسم په سم کې، هغه همیشه په خپل اسویلي پسې روان دي. دوی په هیڅ کله حقیقت ته ونه رسیږي. څوک چې د روحانیت کالي پر غاړه کوي، باید چې لومړی خپل ځان د چټلیو څخه پاک کړي، او کنه د دغو کالیو وړ نه دی. زموږ بدن چې هر څه دی، زموږ د فکر محصول دی. زموږ په فکر یې بنسټ پیل شوی دی او زموږ په فکر کې ځای لري. هغه کړه وړه چې د چټلو اندېښنو په بنسټ پیل شي، په شا پسې داسې ستونزې لري لکه د څرخ عربه چې په غوایي پسې روانه وي. که چیرې د سپېڅلې اندېښنې پر بنسټ پیل شي، د خپل سیوري په شان به در سره ملګري وي. څوک چې د خپلې خوشحالۍ او عیاشۍ لپاره ژوند کوي، د هغه به ولې ونې په شان چې باد یې نسکوروي په یوه پوکي به له منځه لاړه شي. څوک چې د مستۍ په لټه کې نه دي او همیشه یې د خپل نفس لومونه په خپل لاس کې دي، د غره په شان به ټینګ ولاړ وي. هیڅ ډول باد او توپان یې نشي نسکورولی. لیونی د ناوړه چارو په لټه کې دی، هوښیار د پوهې په لټه کې. څومره ښه ده چې خپل فکر آرام او خپل زړه په واک کې ولرو، ځکه چې آرام فکر او منونکی زړه د نیک مرغۍ خواته بیولی شو. لیونی چې په خپل لیونتوب پوه شي، په هماغه اندازه هوښیار دی. هغه کار چې پای یې په اوښکو او پښیمانۍ تمامیږي بدمرغ او چټل دی. هغه کار چې نیک مرغۍ او رضایت منځته راوړي نیک او سپېڅلی دی. نه غر له توپان څخه لړزیږي او نه عقل له ستایلو او بندیز لګولو څخه. سپین ږیرو ته درناوی د 4 نعمتونو بښونکي دي: ژوند او ښکلا، نیکمرغي او غښتلتوب. یوه ورځ سپېڅلی ژوند د 100 کاله چټل ژوند څخه ښه دی. که غواړئ چې بده خبره وانه ورئ، نو هیڅ چاته بده خبره مه کوه. د غرونو په سر، د دریابونو په منځ کې او د اسمانونو په پیڅکو کې داسې ځای نشته چې موږ له مرګ نه وژغوري. هغه بد چې خپله مو کړی او روزلی دي، لکه چې الماس کلکه ډبره ماتوي، همداسې به موږ هم ټوټې ټوټې کړي. څوک چې خپله خوشحالي د نورو په کړاوونو کې لټوي، په هغه دنیا کې به خوشحالي ونه ویني.